السلام علیکم. د شمشاد ټلویزیون مینوالو د نړۍ د لر او بر ښاغلو پښتنو، زه نزار یوسفزی د اپ ټي وي دوبۍ لخوا د لر او بر د پښتنو د امن او د سولې د مشاعرې سره تاسو ته حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته را په متحده عرب اماراتو کې په لکونو پښتانه میشته دي، د مسافرۍ د زړه چاودي او د خوارو زارو نه ډک ژوند سره د خپلې ژبې، د خپل ادب او د خپل کلتور د پرمختګ دپاره کوششونه کوي. او زمونږ د اپ ټي وي همیشه کوشش داره چې په متحده عرب اماراتو کې یا په پوره ګلف کې څوک هم د پښتو ژبې او د پښتو کلتور خدمت کوي، هغه وخت په وخت ستاسو په وړاندې راولو. زمونږ مشر ښاغلي فاروق سلطان صاحب موږ ته په بار بار دا وینا ده چې تاسو داسې پروګرامونه جوړ کړئ چې هغه د پښتو او د پښتنو په خیر او په ګټه کې وي او د لر او بر پښتانه د یو بل سره رايوځای کړي. ملګرو، دا نننۍ مشاعره زمونږ د هغې کوششونو یوه کړۍ ده. څنګه د دې نه به تاسو ته دا هم پته ولګي چې دا حساس خلک چې د خپل وطن نه په زرګونو میله لرې ناست دي، دی خپل وطن ته پراخ پیښو کچالو په هغه مسلو چې نن په ایس د یو کام ورسره موږ د لر او بر پښتانه ور مخامخ یو، د هغې په حواله د دې حساس خلکو سوچ او فکر څه دی. نو زه نزار یوسفزی د نننۍ مشاعرې ستاسو کوربه یم. ستاسو د ټولو شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، د قلم د ملګرو یو ډېر ممنون مشکور یم چې زموږ په بلنه باندې دلته رالی او په دې مشاعره کې هم ګډون وکړه. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. په دې مشاعره کې ګډون کې شاعران موږ سره ښاغلی اعجاز خټک صاحب، ښاغلی احمد حسین ندیم، ښاغلی اختیار الله ورکزی، ښاغلی حکیم زلن ورکزی، ښاغلی ظفر حسین ظفر، ښاغلی ممتاز ورکزی، ښاغلی ندیم عامر خټک، ښاغلی حکیم خان بنیری، ښاغلی آفتاب، ښاغلی محمد ګل منصور، ښاغلی نجیب الله متنوال، ښاغلی سید خادم شاهین، ښاغلی سید کریم خوسته، ښاغلی محمد کریم امین، ښاغلی غلام ربانی، ښاغلی عبدالولی الفت، ښاغلی علمدین منگل، ښاغلی انصاف بوریخیل، ښاغلی محمد نعیم افغان، ښاغلی عبدالله شاه ژوندون، ښاغلی محمد ابراهیم ارمانی، ښاغلی جهاد ګل حنیف، ښاغلی احمد شاه حقوقی، ښاغلی خالد خان اسرت، ښاغلی ایدر بنگش او ښاغلی امین بنگش. دا ټول هغه شاعران ملګري چې په دې نننۍ مشاعره کې به زموږ سره ګډون کوي. د مشاعرې عمري شاعر ښاغلي اعجاز خټک صاحب له بلنه ورکوم. ښاغلی اعجاز خټک صاحب هغه نر پښتون دی چا چې د نن 30 کاله مخکې په متحده عرب اماراتو کې د پښتو ژبې لپاره د پښتو عمړی تنظیم د اماراتو پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې وه او د پښتو مشاعرو دا رواج دا پټکې هم د دوی په سر باندې دی. زه ورله په دې ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې دشمن د کلي منځ ته راغی، دشمن د کلي منځ ته راغی، لالیه پورته شه چې ملا دې وتړم. ښاغلی اعجاز خټک صاحب. درې شعرونه د خپل مات ګډ غزل نه وړاندې د تاسو په حضور کې وړاندې کوم چې شعر دی هغه چې جام د پاسه جام سره هم خوله ورکوي، هغه چې جام د پاسه جام سره هم خوله ورکوي، داسې سکي ته به څوک څرنګې زړه نه ورکوي. او بل شعر دی په دواړه لاسه چې سحر مخام لوټي ملونه، په دواړه لاسه چې سحر مخام لوټي ملونه، دومره غریب سړی به بل غریب ته څه ورکوي. او بل شعر دی کله د خدای په مینه مست، کله د کام په جذبه، سرونه دومره زنبایا پښتنه ورکوي. او د غزل یو څو شعرونه دي چې ستا د خبرو د ځواب ونه یم، ستا د خبرو د ځواب ونه یم، هر څه به یم خو سپین کتاب ونه یم، ستا د خبرو
د ځواب نه یم هر څه به یم خو سپین کتاب نه یم او شعر دی چې خلق ملولي پاڼې پاڼې د ژوند خلق ملولي پاڼې پاڼې د ژوند په مخ راخور دی تور نقاب نه یم او شعر دی چا نه چا پر خپل ځان تړلی د کتاب هغه انتصاب نه یم او شعر دی چې په خپله برخه په خپل کټو پوزي په خپله برخه په خپل کټو پوزي شمار د غټانو په حساب نه یم او شعر دی چې زما جنان دی دا د ټولو جنان زما جنان دی دا د ټولو جنان ولې خوښ په انتخاب نه یم او اخیری شعر دا چې د ژوند مقصد کتش جنت ګټل وي د ژوند مقصد کتش جنت ګټل وي اختا په دغسې عذاب نه یم داو ښاغلی اجاز خټک صاحب چې ډېر خوندور غزل دی موږ او تاسو واورېد. اوس ښاغلي محمد حسین ندیم له د پښتو په دې ټپه باندې بلنه ورکوم چې په خولې به جنګ در سره وکړم په خولې به جنګ در سره وکړم د بڼو لاندې بزاری درته کوم. په دې ټپه باندې ښاغلي محمد حسین ندیم له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی محمد حسین ندیم. یو ستارز ده ګلونه بکرو خو چې موسم ورله پیدا شي ګلونو بکرو خو چې موسم ورله پیدا شي یو خوږ د سحر باد او بل شبنم ورله پیدا شي جانانه زه به دروړم ستا دانه وانه وربله غانټول د خبلها خو چې شړشم ورله پیدا شي. یو بله قطعه ده ماوی سرې مرخڼۍ سرې الوچې به درلېږمه ماوی سرې مرخڼۍ سرې الوچې به درلېږمه املوک غزان توتان وچې میوې به درلېږمه خو سخت کال د سوات مڼې شل تالان ټول د جل وهلي چینو کې د بس پاتې تلمیرې به درلېږمه. غزل مطلع عرض ده مغرور په خپل حسن زورور مې دی جانان مغرور په خپل حسن زورور مې دی جانان دی ډېر که ستمګر خو د زړه سر مې دی جانان زړګی رانه یوړو د سکڼي خال په بدل زړګی رانه یوړو د سکڼي خال په بدل یو داسې ګټور پوخ جوارګر مې دی جانان او تیاره راشي په ما چې مې د سترګو شي پناه تیاره راشي په ما چې مې د سترګو شي پناه دوه سترګې د زما پکې نظر مې دی جانان ماوی دی خایست زیم د مینې اباسین ماوی دی خایست زیم د مینې اباسین خایست سره د مینې سمندر مې دی جانان او بل خیال ناراضي مالا بې له ده د تصور بل خیال ناراضي مالا بې له ده د تصور وکلی په ما داسې خوږ منتر مې دی جانان او د نمر نه زیات لري د سرکو شونډو حرارت د ستورو او سپوږمۍ په ښایست بر مې دی جانان په شپو کې مې غوښتلو خدای راکړی هم د شپې په شپو کې مې غوښتلو هم راکړی خدای د شپې یو داسې بې بها ګل د انځر مې دی جانان پشان د خاپیرو مې دی قابض په هر سو پشان د خاپیرو مې دی قابض په هر سو په سترګو کې جانان په زړه ځیګر مې دی جانان او یو ځل نه څو څو ځله ما ویلي دي هر ځای یو ځل نه څو څو ځله ما ویلي دي هر ځای جانان 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 مې دی دلبر مې دی جانان او ندیمه ډېر مې خوښ دی خو څه وکړم په نصیب ندیمه ډېر مې خوښ دی خو څه وکړم په نصیب موده وشوه د خوانه مسافر مې دی جانان. السلام داو ښاغلی محمد حسین ندیم صاحب چې ډېر خوندور غزل تې موږ واورېدو. اوس ښاغلي حیدر بنګس صاحب له د اقبال شاکر په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم.
که غواړې په هر کار کې د خپل ځان دپاره خیر که غواړې په هر کار کې د خپل ځان دپاره خیر پیدا که په خپل زړه کې د جهان دپاره خیر او په دې کوڅو کې ما د بادشاهانو وخت تیر کړی په دې کوڅو کې ما د بادشاهانو وخت تیر کړی په کومو کې چې غواړم د جانان دپاره خیر او بېګا راته په خوب کې یو سپینګیري سړی ووی بېګا راته په خوب کې یو سپینګیري سړی ووی چې په مینه کې د ګوره د انسان دپاره خیر په دې شعرونو باندې ښاغلي ایدر بنګش له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځي ښاغلی ایدر بنګش ستا د هجر اور میں سوڑ پہ باندې نکړو کړه می اوښکو په باران ځمکه چې کړه ستا په تشه خندا زړه د هجران چوي خو بس نه د کوي ما سره ښېګړه غزل ده په ظاهره خو سختن زه د خپل واک یم خو باطن په تا تکیا د انګور تاک یم هلاکت لا نور د دې د پاسه څنګ وي بې د یاره چې ژوندی پایم هلاک یم هلاکت لا نور د دې د پاسه څنګ وي بې د یاره چې ژوندی پایم هلاک یم ستا د دند لوږې تندې له کبله ستا د دند لوږې تندې له کبله زمانې لره تشبیه د اوچ خشاک یم د ماشوم غوندې مې ځان پورې نږدې کړه محبت کې د بې عیبه او بې باک یم یاره ما لره د تشه خندا بس دی د طوطي په شان شتمن د لږ خوراک یم ډېره ډېره مننه یاره ما لره د تشه خندا بس دی د طوطي په شان شتمن د لږ خوراک یم د نافرت له زنځیرونو مې آزاد کړه زه حیدر خو له فطرته مینه ناک یم دا و ښاغلی ایدر بنګش صاحب چې ډېر خوندور کلام ترې موږ واورېد د مشاعرې په دې برخه کې اوس جهاد ګل حنیف له د پښتو په دې ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې د مخې لرې شئ لار راکوي د مخې لرې شئ لار راکوي زه مسافر لالي له غېږه ورکوم ښاغلي محمد حنیف ښاغلي جهاد ګل حنیف له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځو ای پښتونه د غیرت نه د قربان شم ای پښتونه د غیرت نه د قربان شم تا ګټلې نوم همت نه د قربان شم په هر ځای کې چې ته اوسې رڼا ښکاري په هر ځای کې چې ته اوسې رڼا ښکاري د رښتینې شان شوکت نه د قربان شم او تل ډاډه ګرځه اغیار څه کړلی نشي تل ډاډه ګرځه اغیار څه کړلی نشي د ډاډه زړه سلطنت نه د قربان شم او لر او بر پښتانه واړه سره ورونه لر او بر پښتانه واړه سره ورونه په ورورۍ کې صداقت نه د قربان شم لر او بر پښتانه واړه سره ورونه په ورورۍ کې صداقت نه د قربان شم او د پښتو په هر یو ټکي کې تاثیر ده د پښتو په هر یو ټکي کې تاثیر ده او جهاد ګله نصیحت نه د قربان شم یو بل شعر ده کور د ننګیالو یې زه قربان شم ستا له نامه زه ګران افغانستان زه ګران افغانستان ګران افغانستان زه ګران افغانستان
کور د ننګیالو یې زه قربان شم ستا له نامه زه ګران افغانستان زه ګران افغانستان ګران افغانستان زه ګران افغانستان هر بچی زمری لري ته تاریخ ژوندی لري هر بچی زمری لري ته تاریخ ژوندی لري ستا په نام تیر یما له سره او له ځانه زه ګران افغانستان زه ګران افغانستان کور د ننګیالو یې زه قربان شم ستا له نامه زه ګران افغانستان زه ګران افغانستان ته د شاه ظلمو کوري ته د میلمنو کوري ته د شاه ظلمو کوري ته د میلمنو کوري نوم دی آریانا باختر او زار د خراسان زه ګران افغانستان زه ګران افغانستان کور د ننګیالو یې زه قربان شم ستا له نامه زه ګران افغانستان زه ګران افغانستان سترګې یې وتلې دي چا چې بد کتلې دي سترګې یې وتلې دي چا چې بد کتلې دي ماتې یې خوړلې په دین یما خپېمانه زه ګران افغانستان زه ګران افغانستان کور د ننګیالو یې زه قربان شم ستا له نامه زه ګران افغانستان زه ګران افغانستان هر افغان غیرت لري شان لري شوکت لري هر افغان غیرت لري شان لري شوکت لري اورما شیرونه د جهاد شیرین زبان زه ګران افغانستان زه ګران افغانستان کور د ننګیالو یې زه قربان شم ستا له نامه زه ګران افغانستان زه ګران افغانستان شعر د کاروبار باره کې د نن سبا دنیا کې د دوکې هغه ډېر روان دي دغه مې لیکلی وایي ځان دې دروغجن کړو خو دنیا دې ځان ته ډېره کړه او څه شو ستا غیرت وفا رښتیا دې ولې هېره کړه ځان دې دروغجن کړو خو دنیا دې ځان ته ډېره کړه څه شو ستا غیرت وفا رښتیا دې ولې هېره کړه ولې کړې دوکه د مسلمان سره په پټه کې او نه ګورې خپلوان دوستان هر چا نه خپله ګټه کړې ګوري مخامخ کله کتل د شاده چټه کړي او څوک چې پیسې دار وي به زر شریک په ګټه کړي نو ځکه یې خوشاله چې پسته مړی دې تیر کړه ځان دې دروغجن کړو خو دنیا دې ځان ته ډیر کړه هی وا د خلاف عادت مجبوره ته شرمېږي نه زړه دې لکه سخته تیګه دا ولې نرمېږي نه څومره چې چالاکي دې اوس چلیږي نه او بیا به دې مړه شوې ډیوه هیڅ کله بلیږي نه نو لومه دې خوره وه ښایسته مرغۍ دې ګیره کړه ځان دې دروغجن کړو خو دنیا دې ځان ته ډېره کړه سپینه یې وینا ده نه د تا او نه د ده وایي سوچ ورباندې وکړه چې ترخه او که خواږه وایي او زړه یې چې راتنګ شي حقیقت به ولې نه وایي او غوږ شه جهاد ګل ته چې د شعر په ژبه څه وایي نو کمانه نه شرمېږي د الله نه خو لږ ویره کړه ځان دې دروغجن کړو خو دنیا دې ځان ته ډېره کړه داو ښاغلی جهاد ګل حنیف صاحب چې ډېر خوندور کلام تی موږ واورېدو دې شاعرون سره دا نننۍ مشاعره سرته ورسېده موږ سره نور ډېر شاعران ملګري دلته ناست دي په راتلونکي هفته کې به نوې مشاعرې سره زه نزار یوسفزی ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د هغې هم په لوی او مهربانه خدای سپارم د خدای په امان